دا نو د شهیدانو چوکه څه تر کپتان مدد چوکه پورې دا جاده ده. مارکیټونه هم نوي پر جوړ سوي دي او یو دغه څلی پر جوړ سوی دی په دې ساحه کې. دغه د راورسېدو د توپخانې هوایي پل ته. دا د کپتان مدد چوک. دا نو عیدګاه دروازې ته راورسېدلم د ولایت مقام ته. دا څونه غټ زرنج رابار دی. هوا وینئ چې خوپه ده. اوس تازه ورته پخوي. دا هم د پاپړو دوکان دی. پاخه یې کړل بیا. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو ویډیو چې ده ذکرا راسه کوي. خوشحاله ده موږ ځو بازار ته. و ذکرا چیرې ځو؟ بازار. نو وایي زه ویډیو درسه کوم. وینې اوس دا ویډیو دا راسه کوي. نو له خیره سره نن د کندهار ښار بیا در باندې وینم. نو موږ خو هر وخت وینو، نن بیا له خیره سره په تاسو هم ووینم. داسې باراني هوا ده. نو اوس دغه ده چې راووتلم له کوره. جو چا راسه وکړه ذکرا؟ نو دغسې موسم دی. زه یو څه کارونه هم لرم په ښار کې. یو خو دا موټر موبلاین دا ډېر وخت نه دی پیدا کړی چې بدل یې کړم. ځینې نور دوی لپاره هم ځینې شیان په کار دی، هغه رانیسم. د شهیدانو چوک شاوخوا به بیا خبرې کوو. نو بالاخره دا د مستقیم راورسېدم شهیدانو چوک ته. نو د دورایي لخوا مې اکثره وخت در باندې لیدلی و. ما ویل له دې خوا به مو داسې بوځم د کپتان مدد چوک خوا ته. نو عوام سره باراني داسې خړ حال دی. هغسې مستقیم به ولاړ شو کپتان مدد چوک خوا ته. دلته باید ډېر احتیاط ووسي. موسم خو وینئ چې بس موږ هر وخت د باران نارې وو. زموږ باران خوښ دی. دا نو د شهیدانو چوکه څه تر کپتان مدد چوکه پورې دا جاده ده. نو هغه خلک چې 10 کاله 15 کاله او 20 کاله یې کېږي، نو هغو ته به دا جاده نه وي. او نور خلکو خو نو لیدلې ده. دا مارکیټونه هم نوي پر جوړ سوي دي او د توپخانې سره یو هوایي پل پر جوړ سوی دی او یو دغه څلی پر جوړ سوی دی په دې ساحه کې. دا چې چا ډېر وخت کندهار نه یي لیدلی، نو هغو لپاره ناولده ده. دغه مخامخ چې دی د توپخانې هوایي پل دی. دا مازدیګر ټیم چې سي دونه بیروبار سي په دې جاده باندې، ځکه ټول خلک له کارو سه فارغه سي، نور ځي کورو ته. دغه د راورسېدو د توپخانې هوایي پل ته. وروسته نو بیا د صرافۍ مارکیټ دی. نو دا په دې راسته لاس کې. بیروبار ستا اوس څومره صرافۍ پر مارکیټ باندې وینې. دا د زرګري مارکیټ دی. په دا راسته لاس کې دا شین. تقریبا راورسېدلم نو کپتان مدد چوک ته. مازدیګري ټیم نو پخوا د کپتان مدد چوک ته خلک ځوانان به ډېر راتلل. دلته دا کافي شاپ و په دغه ساحه کې. اوس به یي که به نه وي، نو دلته به بس خلکو بانډار هم کوئ. دا د کپتان مدد چوک. نو زه هم ډېر مصروفه شوم په بازار کې، ناوخته شو راباندې، ځکه ستاسې سره مې واده هم کړې وه چې د کوره راوتلم.
یو دم یې پرې ونیوی. راسه هم نوم نن سبا بیروبار لري دا جوسانو دا شیان پکښې ایښي دي. تر ولایته پورې مایان دي و. د یو خوا کې مو دغه پخواني د مایانو دوکانونه دي په دا راسته لاس کې. مالانو عیدګاه دروازې ته راورسېدلم د ولایت مقام ته. دغه د ولایت مقام مخ دی. دا نو ټول هغه ښار دی چې مقصد دا جاده پخوا ښار و. دا هرې خوا څه چې به خلک راغلله دلته به بس دا چمنیان هم وله، دلته هوټلونه هم په دې ساحه کې. نو دلته به خلکو وخت تېروی. مسافرخانې هم دلته وې په دې جاده کې. نو جاده چې اوله وارې جوړه سوله ډېره ښایسته وه، ښه خوند یې کوی. پخوا دا یو طرف و، نو چې اوله وارې جوړه سوله موږ ته ډېر خوند ځکه راکوی چې دا سړکان پراخ سول. نو اوس موږ هم ورسره عادت شو او دغه ولې یې ډېر ښایسته معلومیږي. دې سیګنل باندې ډېر بیروبار هم دی. اکثره وخت چې زه راسم دلته خو چې خلک یې فالو کړي دغه سیګنل بیا صحیح دی. بیا په ښار کې دونه بیروبار هم نه جوړېږي. په افغانستان کې چې موټر چلایې 4 سترګې به دي، ځکه خپله به ځان ساتې. نو اکثره خلک داسې چې هېڅ متوجه نه وي. یو دم مخې ته راغی، اوس دی دې خوا ته اوړي بلا. ستا په کیسه کې نه دی. او څونه غټ زرنج رابار دی. دې خوا ته هم اوس دا ریړۍ وینې دا تازه میوې خرڅېږي. هوا وینئ چې خوپه ده. نو د بیا بارانو امکانات هم شته. تېره ویډیو که مو لیدلي څونه اوبه راغلې وې. نو موږ د ډېرو بارانو طاقت ځکه نه لرو چې اکثره خلکو کورونه خام دي او د کانالیزاسیون سیستم نه دی برابر. نو تر ګټه یې تاوان ډېرېږي، بیخي انساني تلفات رامنځته کېږي. داسې قرار دی خدای وکړي چې چاته تاوان پکښې ونه رسېږي. اوس هم ډېر خلکو ته تاوان رسېدلی و د دې وارې. نو دا چې دی لالک ماما تعمیر دی. لالک ماما دلته هم لږ کار لرمه، هغه بعده به بیا خبرې کوو. نو هلته مې یو ځای یو څه کار و، هغه مې خلاص کړی. بېرته دا د جادې ته راووتلمه. نو وخت وختي دی خو هوا تاریکه ده. پر جاده باندې مې یو لږ څه کار لرمه. نو نن کارونه زیات وله. نو اکثره د سرګردانه کارونه و، په تاسو مې هم نه لیدله. یو دا د موټر مبلین ډېر وخت شوی و، هغه مې بدل کړله. نو اوس روان یم کرار پر جاده باندې. مازدیګرۍ خو نو جاده ښه خوند کوي. ټوله خلک کورو ته روان دي، څوک سودا کوي، څوک کورو ته روان دي. هم د فروشۍ څه ځینې شیان راخلمه. سودا مې راواخیستله، د کور لپاره مې لږ سودا په کار و. ما ملایي و، دا ځینې شیان مې راواخیستله. ما ویل داسې نه وي چې بیا سبا جمعه او پیشلمي ته شیان نه وي. تا چې څه راواخیستل ځان ته زویه؟ شوقیانې بس هر ګړۍ بالا بازار ته ځغلې
بابا میږي اخلم بابا میږي اخلم. ذکرات هم ډېر خوند ورکوي. او ذکره ذکرا ته ډېر خوند ورکوي میږي، د هغې خوښ دي. زویا هم خوښ دي، خو ذکرا نارې ډېرې وي اصلا. غوښې خو وینئ د کسابې تورجان کسابې. نو دا د دوم درایي سره ولاړ یم انتظار. هغه دې غوښې دغه طرف ته بیا دا تازه میوه خرڅېږي. اوس کسابې هم پکښې کېدي. پخوا لا کسابې نه وې دلته، اوس دلته هم کسابې شته. دوم درایي چوک ته خو راورسېدلم. دوی پاپړ غوښتله، اوس تازه ورته پخوي. دا هم د پاپړو دوکان دی. دا د څه شي دوکان دی ذکره؟ ور واچول، اوس تازه ورپخوي ګرم پاپړ. دا نو درایي چوک دی. ته د بازیو سامانونه هم اوس ډېر دي. د پاخه یې کړل بیا. ښې د غوړو صفا کوي. نو د تازه پاپړ ما ته بیا د مسالې والا خوند نه راکوي، دې ته بیا مسالې والا ښه خوند ورکوي. دغه ده د کوچنیانو میوه به موږ هم وخورو نن. بس نو په دا راسته لاس کې لاره ولاړله. بولدک ولسوالي د کندهار بین المللي میدان. زموږ د ټولو غټ پاپړان په خوله کې دي، وینې جیم ورسره خورم. دا ګرم والا ښه خوند کوي. یا د زویا فرمایش شو. موټر ولاړی وینې مازې بس کاټ موټر اوس یې جوړوي. او چپه لاس کړي نو بس د کابل اډه ده. کابل، غزنی، زابل. زویا او ذکرا ور کم کړه پاره ایښی دی په دا پاپړو باندې. دلته چې ته یې اورې که نه اورې نه پوهېږم. خو داسې خرپ یې چې دا رپله یې مات کړي. دروازې ته راورسېدلم. دا یې نوم یې خدای دې وکړي چې په ښار مو په دا باراني ورځ کې خوند اخیستی، نو خاطرات مو سره تازه سوي. نو تر بیا ښه وخت. د الله په امان. پاپړ وینې داسې خرپاره یې دی.